درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د غداد درس وایو. غداد د پښتو الفبا 26م توری دی. غداد هم په پښتو کې د ز آواز ورکوي او په انګلیسي باندې په زد لیکل کیږي. ستاسې سوات په یاد دی؟ له سوات څخه صابون راتلی؟ د سوات او غداد ترمنځ دونه فرق نسته. فرق یې صرف په ټکي کې دی. سوات هیڅ نه لري خو غداد یو ټکی پر سر لري. نو راځئ د غداد درس ته ولاړ سو. غداد ضرب ضیا سبا د ضرب امتحان لري. ضیا نن ضرب ضربانی زده کوي. تاسو ګوري د الک د ده نوم ضیا دی او دی سبا امتحان لري، نو په دې خاطر باندې دی نن لا ضرب ضربانی ورته زده کوي. اوس نو تاسو دا دوې جملې زما سره تکرار کړئ. ضیا سبا د ضرب امتحان لري. ضیا نن ضرب ضربانی زده کوي. تاسو ګوري په ضیا او ضرب کې غداد راغلی دی. اوس به وګورو چې غداد په نورو کومو نومونو کې راځي. ضعیف ضعیف په انګلیسي باندې ویک بولي. په ضعیف کې غداد په سر کې راغلی دی. امضا امضا په انګلیسي باندې سیګنیچر بولي. په امضا کې غداد په مابینځ کې راغلی دی. او حوض حوض ته په انګلیسي سویمینګ پول وایي. په حوض کې غداد په آخر کې راغلی دی. دا درس به تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور پلار ته به یې ورښکاره کړئ. غداد ضرب ضیا سبا د ضرب امتحان لري. ضیا نن ضرب زبانی زده کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم، په مخه مو شه.